صرف 3 ورځې دا وظیفه وکړه د زړه هر یو خواهش به دې پوره شي، هر یو ارمان او حاجت به دې الله جل جلاله پوره کړي. زموږ عزتمندو نن درته یو ډېره اسانه وظیفه ښیم. هغه وظیفه د سورة الفاتحې وظیفه ده، یعنی الحمدلله رب العالمین دغه صورت وظیفه ده. دومره زبردسته وظیفه ده، کم یو انسان چې دا وظیفه وکړي نو الله جل جلاله به د هغه انسان تمام حاجتونه پوره کړي. صرف 3 ورځې کول دي. طریقه هم ډېره زیاته اسانه ده، دومره دم نه. کمې ورځې به یې کوې نو هغې ورځې درته ښیم. صرف 3 ورځې وکړئ، تاسو بیا وګورئ چې ستاسو حاجتونه، ستاسو د زړو مرادونه او د ستاسو ارمانونه هغه څنګه پوره کېږي. محترمو زموږ په زړونو باندې به ډېر زیات ارمانونه وي، ډېر زیات زموږ د زړه هغه چې څومره حاجتونه وي، لیکن تر اوسه پورې زموږ یو حاجت نه دی پوره شوی. نن د حاجت د پوره کېدو دپاره د سورة الفاتحې چې دا کومه وظیفه ده نو ډېره انتخابي مفیده وظیفه ده. تمام حاجتونه یعنی زرګونه حاجتونه یو طرف ته او د سورة الفاتحې پاور بل طرف ته. د دې پاور ته هېڅ کله نشي رسېدی. دې کې الله جل جلاله یو ډېر لوی پاور یې ښودی دی. زموږ او ستاسو چې هر قسم حاجت وي، چې څنګه حاجت وي، څنګه د ستا د زړه ارمان وي، هغه تمام ارمانونه به دې الله پوره کړي، هغه تمام حاجتونه به د ستا الله جل جلاله پوره کړي. که دا حاجتونه زموږ د قرضونو وي، یعنی قرضونه په موږ باندې راوختي دي او قرضونو د لاسه ډېر سخت پریشانه یو، الله جل جلاله به هغه تمام قرضونه د ستا ختم کړي. دې نه علاوه که زموږ یو کس دی هغه قیدي دی، بهر ملک قید دی، یا دلته چې دی په پاکستان کې قید دی او د هغه د رخایې هېڅ درک نه لګېږي، د هغې دپاره د سورة الفاتحې د وظیفه شروع وکړئ. انشاءالله ان قریب به الله جل جلاله هغه قیدي راخلاص کړي. یا زموږ روزي لنډه تنګه ده، د روزې د پراخۍ دپاره هم تاسو د سورة الفاتحې د وظیفه کولی شئ. د مالدارۍ حاصلولو دپاره هم کولی شئ. د هغې دپاره د دې طریقه لږ شان جدا ده. هغه طریقه به درته ښیم چې مالدارۍ دپاره به دا وظیفه موږ څنګه کوو، د غریبۍ د ختمولو دپاره او د مالدارۍ دپاره. دې نه علاوه د چا روزګار نشته، کاروبار یې نشته، لارې ټولې بندې دي، نو د کاروبار د نوکرۍ او د ښکلي روزګار د ملاوېدو دپاره هم تاسو د سورة الفاتحې چې دا کومه وظیفه ده نو دا بلکل تاسو کولی شئ. دې نه علاوه زموږ څه قسم له بندش دی او بندشونه دي، رکاوټونه دي مخې ته. د هغه بندشونه د ختمولو دپاره نن تاسو د سورة الفاتحې چې دا کومه وظیفه ده دا تاسو کولی شئ. ان تر دې زه به تر څو پورې وضاحت کوم، خو چې ستا د زړه کم یو ارمان وي، کم یو حاجت وي، کم د زړه خواهش ته وي، دا هغه خواهش، ارمان او د حاجت د پوره کولو دپاره د سورة الفاتحې دا وظیفه ډېره انتهایي مفیده وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، کمې ورځې به یې کوو، په کم یو وخت کې به یې کوو، دغه ټوله طریقه درته ښیم. دا وظیفه دا چهارشنبې زیارت او د جمعې د ورځې وظیفه ده. چهارشنبه زیارت جمعه، د چهارشنبې د ورځې نه به شروع کړي او د جمعې په ورځ باندې به دا وظیفه تاسو ختمه کړئ. د سحر د لمانځه نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېنئ او په هغه ځای کې به د ټولو اول 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ. بیا به 41 پیرې سورة الفاتحه، یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا صورت به تر دا ولضالین پورې ووایئ. نو دا صورت چې کله ووایئ د هغې نه پس به دا چې کله 41 پیرې ووایئ د هغې نه پس به بیا 3 کرته درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ووایئ او د خپل حاجت دپاره به سوال وکړئ. ستا کم حاجت دی، د کم یو حاجت دپاره، د کم یو مراد، د مقصد دپاره چې تا دا وظیفه کړې وي، هغه مقصد، مراد او حاجت د الله جل شانه نه وغواړه. هر روزانه همدغسې عمل کوه، یعنی چې کله دی د چهارشنبې په ورځ باندې دغه رنګ عمل وکړو نو ورپسې بیا چې دی د زیارت په ورځ باندې د سحر د مانځه نه پس همدغه رنګ عمل وکړه. دغه رنګې د جمعې د مانځه نه پس چې کله د جمعې په ورځ باندې دغه د سحر لمونځ وکړي نو ورپسې هم تاسو چې دی همدا وظیفه وکړئ.
ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به په 3 ورځو کې دننه الله جل جلاله ستاسو تمام ارمانونه او تمام حاجتونه پوره کړي. کو په دغه 3 ورځو کې ستاسو ارمانونه پوره نشول، حاجتونه پوره نشول، نو پر روان چې دا کومه هفته ده دغه خو تېره شوه هفته، پر روانې هفتې کې یعنی دوباره دا چهارشنبې زیارت او د جمعې په ورځ باندې بیا د وظیفو کې تر د 3 هفتو پورې تاسو دا وظیفه هغه مسلسل وساتئ. خو په هفتې کې به دغه 3 ورځې کوئ کم چېرته ماحول او د سحر د منځونه پس به یې کوئ. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به ان قریب زر تر زره ستا تمام حاجتونه پوره شي. د زړه چې د څومره ارمانونه او څومره مرادونه وي دغه تمام ارمانونه او تمام هغه مرادونه به پوره شي. راځي تاسو ته ما ویلو چې د مالدارۍ حاصلولو دپاره او د غریبۍ د لرکولو دپاره د محتاجۍ د ختمولو دپاره مونږ که دا وظیفه کوو د دې وظیفې طریقه لږه شان جدا ده. د هغه طریقه درته ښیم که یو انسان غریبي بالکل انتها ته رسېدلی وي، غریبي ډېره زیاتي، روزي هم لنډه تنګه وي او د غریبۍ د لاسه د انسان په خپله زندګۍ باندې تنګ دی، هغه دی د سورة الفاتحې دا وظیفه کوي خو طریقه لږه شان جدا ده. طریقه دا ده چې روزانه پابندۍ سره به بیا کوئ. دغه خو 3 ورځې ده دا به روزانه په پابندۍ سره کوئ د مالدارۍ د حاصلولو دپاره. د هغې طریقه دا ده چې د سحر د منځونه پس به دا بسم الله الرحمن الرحیم ووې او سورة الفاتحه به 41 پیرې ووې او بیا بسم الله الرحمن الرحیم به ووې اللهم یا غنیو یا مغنیو، دا به هم 41 پیرې ووې اللهم یا غنیو یا مغنیو 41 پیرې دا مو شو. نو د هغې نه وروسته به یعنی د دې وظیفې نه مخکې وروسته به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي. طریقه کو ځنه ګډه وډه شوې بیا وورئ. د ټولو اول بسم الله شریف وایي، بیا به سورة الفاتحه 41 پیرې ووایي او د هغې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي یا غنیو یا مغنیو. دا وظیفه به تاسو 41 پیرو کې او آخر کې به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي. دا خو شو. بیا چې کله نور را وخیږي د نور راحتونه پس چې کله تاسو د اشراق منځو کې او د صلات حاجت منځو کې دغه 2 رکعته نفل دي، نو چې دغه د وکړل د هغې نه پس به کښېنې په یوې ناسته باندې به 2000 کرته 2000 مرتبه تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. دا عمل به تاسو جاری ساتئ تر د همیشه دپاره او کله چې دا وظیفه وکړئ د هغې نه پس به الله جل شانهو ته لاس پورته کوئ او د خپل حاجت سوال به وکړئ. یعنی که ته د غریبي لرکول غواړو، مالداري راوستل غواړئ، نو د هغې سوال وکړئ یا الله په ما باندې مالداري راولئ، غریبي او مسکیني زما ختمه کړي. انشاءالله په لږ ورځو کې دننه به ستا حاجت پوره شي، غریبي او مسکیني به د الله جل شانهو ختمه کړي. دا وظیفه به تر څومره وخته پورې کوو د مالدارۍ د حاصلولو دپاره او د غریبۍ د ختمولو دپاره د دې څه خاص موده مقرر نه ده. تر د حاجت پوره کېدو دپاره به دا وظیفه کوئ چې تر څو پورې د ستا حاجت پوره شوی نه نو دا وظیفه به کوئ. نو دا هم ممکنه ده چې په یو هفته کې، په 2 هفتو کې، په 3 هفتو کې دننه د ستا حاجت پوره شي، یعنی د ستا غریبي ختمه شي، الله جل شانه به دې مالداره کړي. ولې الله ته خو څه ګران نه ده، داسې سبب به درته الله برابر کړي چې ستا ذهن به هم نه مني، ستا ذهن به ورته خپله خیران وي. دا د ستا د عقیدې پورې ده، څومره دې په الله پورې یقین مضبوطي، څومره دې په الله باندې بروسه زیاتوي، هغه نه به د ستا کار زر تر زره کېږي. نو یو ډېره زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستی شي.